پاکستانی پوځیان یو ځل بیا د افغانستان خاورې ته رادننه شوي دي. ننګرهار ولایت په مومندره ولسوالۍ کې څه روان دي؟ مرکزي حکومت ولې چوپه خوله دی؟ آیا پر رښتیا پر ډیورنډ کرښه معامله شوې ده که څنګه؟ دا هر څه راسره په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پاکستان یو ځل بیا په مومندره ولسوالۍ کې د تاسیساتو جوړول پیل کړي دي. وروسته تر هغې چې د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې د پاکستاني ملیشو له لوري د تاسیساتو جوړولو پر سر جګړه کې یو افغان سرتیری ووژل شو او څو نور ټپیان شول. د یادې سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي پاکستاني عسکر یو ځل بیا له کرښې راوښتي دي او په دې ولسوالۍ کې د تاسیساتو پر جوړولو لاس پورې کړی دی. د سیمې اوسیدونکي رسنیو ته ویلي چې پاکستاني ځواکونو پر هغه ځای خپل تاسیسات رغوي چې 6 میاشتې وړاندې پکې افغان ځواکونه اوسېدل. دوی وایي غوړکي سیمه وړاندې تر دې د طالبانو په لاس کې وه، خو 6 میاشتې وړاندې افغان ځواکونو ورباندې عملیات وکړل او سیمه یې د هغوی له موجودیته پاکه کړل او بیرته ولاړل چې اوس په ورباندې پاکستاني ځواکونه د تاسیساتو جوړول پیل کړي دي. سره له دې چې ګڼو شنونکو ویلي چې افغان حکومت د ډیورنډ فرضي کرښې له پاکستان سره منلې ده، خو حکومت یې پر وړاندې هیڅ غبرګون تر اوسه پورې نه دی ښودلی او دې چارې د حکومت پر نیت د خلکو شکونه لا ډیر کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.